بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم رور دا پوښتنه کړې ده چې یو زنانه ده، د هغې دویم کشنۍ پیدا سوی دی، نو د اول کشنۍ د نفاس نه جوړې 13مه ورځ بنده سوله، او دا دویم کشنۍ باندې اوس دا د 25مه ورځ ده چې بنده سوله. آیا دا به لمونځ کوي که به نه کوي، او خاوند ورسره نزدېکت قربت کولی سي او که نسي کولی؟ فتاوی حقانیه جلد نمبر 2 صفحه نمبر 623 هغه لیکلي دي که چیرې د یو زنانې د نفاس نه جوړي د خپل عادت څخه مخکې بنده سوله، لکه څنګه چې دا حاجي صاحب وایي زوړ عادت یې 10 ورځې و، اوس پر 25 ورځې باندې بنده سوله، نو د 10 ورځو پورې خاوند د هغه سره کوروالي نسي کولی تر څو چې هغه عادت یې پوره سوی نه وي. البته لمونځ به شروع کوي، لمونځ به کوي، که چیرې بیا راله نه جوړي بیا دې لمونځ پرېږدي، لمونځ به کوي که نه جوړې بنده سوه، خو د عادته پورې خاوند سره کوروالي نسي کولی. په حواله سره د تبیین الحقایق جلد نمبر اول صفحه نمبر 19، دغه رنګه البحر رایق جلد نمبر اول صفحه نمبر 203. والسلام.